سلامونه نیک هیلې خواږو قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به یاستئ. د دې لړۍ اووم درس درته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې تېر درسونه مو زده کړي وي او په خپلو اودسونو لمونځونو کې ورته پام وکړئ او عملي یې کړئ. نن ورځ زموږ درس ټول د غسل په مسایلو باندې راڅرخي چې د غسل فرضونه به وایو، سنتونه به وایو، آداب به یې وایو، همدارنګه ماتونکي به یې وایو یا په کوم حالت کې چې په موږ غسل واجبېږي. دا ټول به نن په دې درس کې وایو او د شروط صلات اخري درس هم د غسل اړوند مسایل دي. دریمه کومه د دې کتاب دریمه کومه برخه چې ده چې هغه د لمانځه ټکی په ټکی معنا ده او 40 مسنونه دعاګانې دي، هغه دریمه برخه په دې کتاب کې اضافه والی شوی دی چې اضافه ما ورسره راخیستې دي ځکه د همدې موضوعاتو اړوند دي او مهمه دي. مسلمان دپاره لازمه ده کله چې لمونځ کوي د لمونځ په معنا باندې باید پوه شي، یا هم د مانځه سره سره باید ځینې دعاګانې مهمې دي هغه باید زده کړي. نو ما دا اړینه وبولله تر څو هغه هم په دې کتاب کې ضمیمه کړم. نو د شروط صلات په آخري موضوع باندې نن پیل کوو د غسل فرضونو څخه. په غسل کې 3 فرضونه دي، ډېر ساده. لومړی د خولې وینځل، دویم د پوزې وینځل، دریم د ټول بدن وینځل. هر حکم غسل تاسو کوئ نو لومړی د خولې وینځل دي. خولې وینځل باید په دا ډول سره وسي چې ښه اوبه غړغړه کړئ تر څو مو ستوني ته اوبه ورسیږي، غاښو وریو ته مو اوبه ورسیږي. کوشش وکړئ چې کله خولې ته اوبه اچوئ ګوته ووهئ خپله خوله کې غاښو سره چې که کوم څه په غاښونو کې نښتي وي چې هغې ځای ته اوبه ورسیږي په دقیق ډول سره. که پوزې ته اوبه اچول دي هغه هم باید په دا رقم ته واچول چې د پوزې بیخ ته اوبه ورسیږي، یا حتی که د پوزې څخه مو بیرته تالو ته راشي دا بیخي غوره ده ځکه دا ټول کوم د پوزې پایپ چې د مکمل پاکیږي ورسره. خو یو استثنایي حالت چې دا هغه روژه ده چې په روژه کې بیا مه ستوني ته اوبه اچوئ، مه هم پوزې ته په دې حد سره اوبه اچوئ چې هغه مو حلق ته لاړې شي. نو په روژه کې یو استثنا ده چې هلته بیا همدومره کفایت کوي چې خوله وغړوئ، سږمې ته اوبه واچوئ. او دریم د ټول بدن وینځل دي. کله مو چې خولې ته اوبه واچولې، پوزې ته مو اوبه واچولې، په ټول ځان باندې اوبه اچوئ، ځان کنګال کوئ، نو هغه ده چې ستاسو غسل سر ته رسیږي او تاسو د جنابت څخه وځئ. اوس هم راځو د غسل سنتونه پېژنو چې د غسل کې څو سنتونه دي او کوم دي. په غسل کې 6 سنتونه دي. هغه کوم دي چې د هغې په کولو سره زموږ په غسل کې بهتروالی راځي، غوره راځي او د ثواب خاوندان کیږو. لومړی د لاسونو وینځل مخکې له غسل څخه. مخکې له دې چې تاسو غسل پیل کړئ نو لاسونه مو باید اول پرېمینځئ، لکه څرنګه چې په اوداسه کې سنت و په دې کې هم سنت ده چې باید مخکې له غسل څخه تاسو لاسونه پرېمینځئ. دویم د خپل فرج وینځل دي. دریم د بدن څخه د نجاست او ناپاکیو لرې کول دي، یعنې د بدن کومه حصه مو که نجسه اوسي او نجاست پرې پروت وي نو هغه باید پاک کړل شي. څلورم مخکې له غسل څخه د اودس کول دي. مخکې له دې چې غسل پیل کړئ دا سنت طریقه ده چې اول مکمل اودس وکړئ. پنځم 3 ځله اوبه اچول په ټول بدن باندې. دا سنت ده چې تاسو په خپل بدن باندې 3 ځله اوبه واچوئ. که چېرته داسې تنګ راغلی کوم ځای و چې اوبه کمې ولې نو ضرور نه ده چې هلته تاسو بیا ټول ځان باندې 3 دفعې اوبه تېرې کړئ، 3 دفعې اوبه واچوئ. بس چې یو دفعه مو ټول وجود ته اوبه ورسېدلې او یو دفعه لوند شو بس هماغسې ستاسو فرض ادا کېږي. خو که چېرته اوبه ولې او مشکل نه وه نو سنت طریقه ده چې تاسو په خپل بدن باندې 3 ځله اوبه تېرې کړئ. شپږم نه مینځل د پښو دي په هغه صورت کې چې لاندې کوم څیز لکه ډبره، لرګی یا پخه خښته یا هم دې ته کوم ورته بل شی وسي. په څه معنا؟ اوس خو الحمدلله که تشناب ده یا هم کوم حمام وسي په سیمنټ یا هم په کاشي باندې سنبالي نو هلته اوبه نه جمع کېږي یا بیرته هغه ستاسو پښې نه نجسه کېږي، نو لازمه نه ده چې تاسو بیا ځلي پښې پرېمینځئ. خو که چېرته مثلا دغه رقم ته نه و، تاسو یو ځای کې غسل کوئ چې هلته اوبه جمع کېږي، خټه جوړېږي، نو تاسو مجبور یاستئ چې بیا په آخره کې بیا خپلې پښې پرېمینځئ. دا و د غسل 6 سنتونه. اوس راځو د غسل ادبونو ته. په غسل کې ټول 6 ادبونه دي. لومړی د غسل کول په داسې ځای کې چې څوک یې ونه ویني، یعنې کوم ځای کې چې تاسو غسل کوئ باید له نور د دید څخه پناه اوسئ، پټ اوسئ، هلته تاسو باید غسل وکړئ. دویم خپل عورت ته نه کتل. دریم د خبرو نه کول، یعنې پاین د غسل کولو کې باید د خبرو کولو څخه ډډه وشي. دا د غسل ادب ده. اکثره ملګري به مو لیدلي وي یا پکې موسیقي اوري یا هم پکې بدلې وایي یا هم د نورو بیرونه نفرو سره خبرې کوي. دا زشت عمل د دې څخه ډډه وکړئ، د دې په ځای خپل غسل ته متوجه اوسئ. څلورم د پښو وینځل په آخر کې. پنځم د بدن وچول په ټوکر سره. شپږم وروسته تر غسله د درود ویل.
کله مو چې غسل خلاص کړ درود ووایئ، ثنا او صفت د الله تعالی بیان کړئ او د هغه څخه وغواړئ چې ستاسو بدن ظاهر او باطن دواړه در پاک کړي. اوس هم راځو د غسل واجبو ته چې په کومو حالاتو کې په موږ غسل واجبېږي. د غسل واجبونه په دوه ډوله دي. لومړی حقیقي، یعنی د مني وتل په شهوت او ټوب سره د نارینه او ښځینه څخه په ویښه او یا هم په خوب کې. که چېرته د نارینه یا د ښځینه څخه په ویښه باندې یا هم په خوب کې شهوت په ټوب سره ووځي نو هغلته غسل واجب کیږي. دویم حکمي ده، کله چې څوک له خوب څخه ویښ شي او مني یا مزي وویني مګر احتلام یې په یاد نه وي نو د احتیاط په خاطر د غسل کولو حکم کیږي. هغه حالتونه چې غسل پکې سنت دی. د امام ابو حنیفه رحمت علیه په نزد په څلورو حالتو کې غسل کول سنت دي. لومړی د جمعې په ورځ غسل کول. د جمعې د ورځې د سنتو څخه یو سنت دا ده چې باید یو سړی غسل وکړي. دویم په دواړو اخترونو کې غسل کول، که هغه لوی اختر وي که کوچنی اختر وي په هغې کې غسل کول سنت دي. دریم د عرفات د ورځې غسل، کله چې حاجیان عرفات ته ځي په هغې ورځ باید غسل وکړي، دا هم سنت طریقه ده. څلورم د احرام تړلو څخه مخکې غسل کول په میقات کې، یعنې مخکې له دې چې مکې معظمې ته لاړ شي په میقات کې د احرام تړلو څخه مخکې غسل کول دا هم سنت عمل ده. نو دا هغه حالتونه و چې په دې کې غسل کول سنت دي. نو دا و د شروط صلات درې برخې چې لومړۍ برخه یې د لمانځه شرطونه وه چې په هغې کې فرایض، سنتونه، واجبات او ماتونکي وه. دویمه برخه چې د اوداسه اړوند وله چې اودس پکې موږ وپېژانده چې د اودس فرضونه او سنتونه او ماتونکي وه. او بالاخره د اخري دریمه برخه د شروط صلات د کتاب و چې د غسل اړوند مسایل پکې وه. نو په دې هیله چې دا خپله هم زده کړئ، د کورنۍ غړو ته یې هم ورسوئ، خپلو ملګرو او دوستانو ته یې هم ورسوئ، ځکه چې د مسلمان لپاره دا ډېر مهم مسایل دي. باید هغه د غسل په فرایضو پوه شي، د غسل په سنتونو پوه شي. یو څوک چې د غسل فرایضو باندې پوه نه شو د هغه غسل ونه شو، خو چې غسل یې ونه شو د جنوب حالت کې و د هغه اودس نه کېږي، د هغه لمونځ نه کېږي، د هغې عبادت په ټوله معنا کې نه صحیح کېږي. نو همدغه رقم ته باید غسل هم مهمه وګڼل شي. په فرضونو او سنتونو ځان پوه کړئ، په اوداسه په سنتونو فرضونو هم باید ځان پوه کړی شي چې په کومه حالت کې زموږ اودس فاسدېږي، یعنې د کومه اودس کې زموږ اودس له منځه ځي. ډېری وخت به موږ عبادت کوو، مونځ به کوو، تلاوت به کوو، الله ته به سجده باندې سر ږدو، خو زموږ نه به دعا قبلېږي، نه به مو عبادت قبلېږي. علت به څه شي چې زموږ غسل او اودس به سم نه. یا هم مونځ کوو خو مونځ مو په طریقه باندې نه اوسي، په هغه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ده په هغه طریقه برابر نه اوسي. فرایض پکې په نظر کې ونه نیسو، سنت پکې نظر کې ونه نیسو، نو زموږ مونځ به په کوم ډول الله تعالی ته د منلو وړ اوسي. کله چې عبادت موږ په اخلاص سره، په صحیح معنا سره، په هغه ډول سره چې الله تعالی موږ ته رهنمایي کړې ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سرته رسولی، په هغه ډول چې که چېرته موږ خپل اودس و لمونځ وکړو نو هغه ده چې الله تعالی به هم په موږ باندې رحم وکړي، زموږ له ګناهو څخه به راتېر شي، په موږ به مهربانه شي، زموږ سوالونه او هیلې او ارزوګانې به پوره کړي. نو په دې هیله چې دغه لړۍ بیا هم تعقیب کړئ، خپلو دوستانو ته یې ورسوئ. انشاءالله د آینده درس لپاره چې اتم درس ده هغه د لمانځه په معنا باندې راڅرخي، په هغې کې به موږ د لمانځه معنا ټکی په ټکی ټولو سره زده کوو. او آخري نه هم کوم درس چې ده هغه 40 مسونه دعاګانې چې انشاءالله هغه به هم ریکارډ کوم او ستاسو په خدمت کې به یې درکوم. تر بیا ښې چارې الله مو مل شه.